وشي په دغه باب کې خفګان رامنځته شي. نو افسوس په دې خبره نه وي پکار چې دا خفګان زموږ په منځ کې د څه وجې نه راغلی دی. د لانجه ما ولې کړې ده، خو که د دې لانجې نه پس ستا عادتونه هغه شان د جاهلیت عادتونه وو او د دې لانجې نه پس ته مکه شانتې د جاهلیت په نقش قدم باندې روان وي، خپل پښتونولي دې رامنځته کوله، د قرآن او سنت احکامات دې شاته غورځول، نو دا ډېره خطرناکه او د نقصان خبره ده. زمونږ او تاسو نه مخکې څه انسانان په دې ځمکه باندې آباد وو، هغوی هم ژوند دلته کړی دی. صحابه کرام د هغوی په خپل منځ کې هم داسې معاملات راغلي دي چې د یو بل سره خفګان راغلی دی، لانجې کونجې راغلي دي، جګړې راغلي دي. خو وروسته د لانجو نه د هغوی کومه رویه ده حیران به شي ورته. دا لانجې کونجې راتګ دا ممکن دی او راځي به، ځکه زموږ او ستاسو مشترکه ژوند دی. دا وجه د الله رسول مخکې موږ ته فرمایلي وو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. هغه مؤمن، هغه مسلمان چې هغه د خلکو سره مشترکه ژوند کوي، یو ځای ژوند کوي او دا د دې خلکو په تکالیفو باندې صبر کوي. کله ناکله به دته ګاونډي یو تکلیف ورکوي، د ده رشته دار دی، دته به ضرر ورسوي، د ده ملګری دی، د ده په علاقه کې پاتې کېږي، یو بل مسلمان دی، دته به پریشانی ورسوي. نو که دا مؤمن مسلمان د ده په دې تکلیف باندې صبر کوي، خیر د الله رسول وایي غوره مؤمن دی، غوره بهتره مؤمن دی، دا صحیح مؤمن دی. که غواړئ چې د رسول الله په خوله باندې صحیح مؤمنان او غوره مؤمنان وګرځئ، د ګاونډي په تکلیف، د ملګري په تکلیف، د رشتہ دار په تکلیف صبر کوئ. صبر د الله رسول وایي دا مؤمن چې د دې خلکو په تکالیف صبر کوي دا غوره دی د هغه مؤمن نه چې نه خلکو سره یو ځای ژوند کوي او نه د خلکو په تکالیف صبر کوي. نو په دې حدیث کې معنا دا پرته ده چې یاره مشترکه ژوند کې کله ناکله یو بل ته تکلیف ورسول راځي، لانجه کونجه راځي، خو ته به دا کې چې صبر وکړې. صحابه کرامو چې کله به خپل منځ کې لانجه کونجه راتله یا خفګان به په څه خبره راتلل، نو دو خبرو ته به راجمع کېدل، یا به د الله کتاب ته او یا د محمد رسول الله خبرو ته. یعنی دا صحابه کرام مقه صحابه کرامو چې د اسلام راوړلو نه مخکې د یو بل د وینو تږي و تږي، د دوی دا روزګار و، دی تجارت و، دی کاروبار و چې د چا سره به مال و په هغه قافله باندې به یې جنګ کوو، د هغوی نه به یې مال غصب کول او اخیستل به دا قتلونه، دا مړي، دا وینې توی کول د دوی د ښي لاس کار و. دا ورته اړوله څه ښکاره کېدل نه. د دې عربو مزاج داسې دی چې ډېر زیات تشدد دی په دې کې، لږ ضد او عناد په دې کې ډېر پروت. د هغې وجه علما دا بیانوي دوی اوښان خوري، اوښان. دا اوښان په دې سروو کې او ځناورو کې داسې یو څاروی دی چې دا زدي و، زدي څیز دی، زدي. نو چونکې دوی د دې غوښې خوري نو د دوی په دې مزاج کې دا ضد او عناد پروت دی. نو د دې د وجې نه دوی به د یو بل سره ډېر ضدونه کوو، ډېرې مقابلې به کېدلې. خو هر کله چې دوی اسلام راوړل، په اسلام باندې مشرف شو، نو هغه د یو بل تږي، د وینو تږي صحابه کرام داسې رونه جوړ شو. قرآن کې الله د دوی نقشه راخستې ده، څومره نرمه نقشه. دا هغه صحابه کرام دي اشداء علی الکفار، که دوی سختی کوي او تشدد کوي علی الکفار په کافرانو باندې کوي، رحماء بینهم خپل منځ کې ډېر نرم دي، د یو بل نه زاریږي، قرباني. د اسلام د راوړلو نه پس
د دوی د نرموالي واقعات قسما بالله سړی حیران کی. کله چې صحابه کرامو د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته راغله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصار صحابه کرامو ته وفرمایل چې ستاسو ورونه راغلي دي، دوی خپل مالونه په مکه کې پریښي دي، خپل باغونه په مکه کې پریښي دي، خپل پیسې په مکه کې پریښي دي، د خپل ایمان بچ کولو او د خپل سر بچ کولو په خاطر ستاسو خواله راغلي، ستاسو میلمانه دي. ورې سم قدر او سم عزت یې وکړئ. د مکې او د مدینې په منځ کې څومره فاصله ده، خو د اسلام په رشته باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې دی انصار صحابه کرامو د خپل مهاجرو میلمنو دومره قدر وکړو. دا قدر الله ته دومره خوښ شو چې الله قرآن کې آیاتونه نازل کړو، والذین آووا ونصروا، هغه کسان چې خپل ورونو ته ځای ورکړو او مدد یې وکړو، په دې مال کې دومره ځان ته رانږدې کړو، دومره قدر یې وکړو چې نږدې و په خپل میراث کې ځان سره شریک کړی وي. په دغه مهاجرین صحابه کرامو کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ هم وو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رشته کې غالبا چراتله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ سره دا ملګری کو ورته ویل دا ستارور دی، مواخات د دوی قائم کو، روروري ولا قائمه کا چې د خپل مال او ارث هغه په مکه کې پرېښي دي، دلته ته خدمت کوه، دا مال په خرج کوه. سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ د انصار مالدار صحابه کرامو کې دا سعد راولګېدل، وی عبدالرحمن بن عوف ما سره ډېر مال دی، راځه زه به د خپل مال نیم کړم، نیم ستا نیم به باندې زه ګزاره کوم، نیم به زما شي، او زما دوه ښځې دي، دوه بیبیانې مې دي، راځه دواړه تا ته ښیم. په هغه دواړو ښځو کې چې کومه ښځه ستا خوښه په هغې ګوته کېږده، زه به طلاق ورکړم، د طلاق نه پسې ته په نکاح کړه. سبحان څه مواخات وو، څه ورورولي وه، څه قرباني وه. دا معاشره چې د هغوی خوشحاله وه، دا په ترقۍ چې وه، والله دا د مینې محبت د وجې. اسې د دې صحابه کرامو نه ته دا توقع کوی شي چې دوی به د خپلوانو سره رشته وکړي، دوی به د خپلوانو نه ناراضه شي چې یو سړی د بل کلي نه راغلي سړي سره دومره نږدې او دومره د قربانۍ معامله وکړي چې مال هم نیم در کوم او یو بیبي هم د تا نه قربانوم او در کوم، یو هغه بیبي له طلاق ورکوم چې ته په نکاح واخلې. د دوی به چې خپل منځ کې لانجه راغله، جګړه راغله، نو بیا به یې داسې نه کوو چې کور ته منډه کړي او راځه تمانچه راوباسه او داسې به وکړم او هغسې به وکړم او والله که دې پرېږدم، قسم په الله که رانه وګرځي، دا معامله به نه وه. که کله به جګړه راغله نو پس د جګړې به یې څه ویلي، ما څومره شیطان دوکه کړو، دا زما هغه ورور دی چې الله ما ته قرآن کې ویلي دي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان خپل منځ کې وروڼه دي، ما د دې خپل ورور سره لانجه وکړه، دا ما خفه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یې رامنډې والې، د الله رسوله غلطي رانه شوې ده. هغه بل به همداسې نه و چې بې پروا به و، هغه به هم راغلی د الله رسول ته به یې ویلې، جړلې وې، یو مسلمان رانه خفه شوی دی. دا کیفیت د دوی و. که چا به تکلیف ورسو، چا به څه ضرر ورسو، چا به څه پریشاني ورسوله، د دې باوجود به هم د هغه سره د رحم او د کرم معامله کوله، خپله رورولي به یې د هغه سره پالله، د اسلام چې کومه رورولي ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د متعلق یو آیات نازل کړی دی. کله چې د په لور او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګرانې بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېدل، د منافقینو د طرف نه په هغوی باندې تهمت ولګېدل، نو د هغه منافقینو په خبرو کې بعضې مسلمانان هم راغلي وو، هغوی هم د هغوی څه حصه جوړه شوې وه چې واقعتا دا خو داسې ممکنه ده
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه پاکه بیبي باندې دوی تهمت ولګو. د مسلمانانو نوم ورسره یو څو مسلمانان په دې کې ملګري شوي چې په هغې کې یو حسان او یو مستح رضی الله تعالی عنهما او یو حمنا بنت جهش رضی الله تعالی عنها وه. دا درې مسلمانان هم د دوی سره هغه ملګري. نو په دې کې یو صحابي داسې دی دا مستح رضی الله تعالی عنه چې د مال په لحاظ سره ډېر زیات کمزوری او د سره دومره مال نه و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په صحابه کرامو کې مالدار صحابي و. نو ده به داسې کوو چې په دې مستح رضی الله تعالی عنه باندې به خرچه کوله او دله به پیسې ورکولې. کله چې الله سبحانه وتعالی د سورۃ النور د آیاتونه د عائشہ رضی الله تعالی عنها د پاکۍ متعلق را نازل کړو او راویلېږل، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله چې یاره زما په دې لور باندې چې تا چا توره لګولې ده، چا په تهمت تړلې دی، چا په بهتان تړلې دی، په هغې کې یو هغه صحابي دی چې زه خرچه کوم، دا مستح دی چې زما د پیسو نه د ده کور ته راشم. نو قسم یې وخوړل او ویې ویلې زما د الله په ذات قسمي چې زه به نن د دې نه پس په دې مستح باندې یو روپۍ یو انا خرچ نه کومه. دا زما ولوک رالېږي او تهمت یې تړي. ده د منافقینو سره دومره ملګرتیا وکړه او زما په لور یې تهمت ولګو. نو قسم یې وخوړل. نو الله سبحانه وتعالی آیات راولېږل، ویې فرمایل ولا یأتلي اولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا. نو دا آیاتونه الله سبحانه وتعالی راولېږل چې قسمونه دې نه کوي هغه خلک چې الله ورته مال ورکړی دی په دې خبره باندې چې دوی خپل رشته داران او خپل نږدې قریبي رشته چې د چا سره وي، ځکه د دې مستح رشته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وه. نو قسمونه دې نه کوي چې دا به خپل مال په هغوی باندې بد. دا مستح هغه صحابي دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به دته خپل مال ورکړو، په مال باندې به دته خرچه ورکوله او د کور چوله به د هغې نه جلېده. خو چې خبر شو چې زما په لور یې تهمت لګولی، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بیبي تهمت لګولی، قسم یې وخوړل، وایي زما د الله په ذات قسم یې نوره خرچه به نه چې د الله د طرف نه دا آیاتونه راغلي. نو بیا یې ویلې وایي د دې آیات په آخره کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده، الا تحبون ان یغفر الله لكم. وایي تاسو نه خوښوئ چې الله د دې د وجې ستا ګناهونه معاف کړي. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا آیات واورېدل، الا تحبون ان یغفر الله لكم، نه خوښوئ چې الله ګناهونه معاف کړي. نو ویې ویلې بلا یا ربنا نحب، یا رب العالمین موږ یې خوښو، ولې نه؟ زمونږ غواړو دي چې زمونږ ګناهونه الله معاف کړي. په حدیثو کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې ته خرچه شروع کړه او بیا به یې د هغې په ډبله ورلېږله چې الله سبحانه وتعالی زما ګناهونه معاف کړي. نو هسې دې واقعې کې تاسو سوچ وکړئ چې یو سړی دې راولګي زما په لور دې تهمت ولګوي او زه بیا د هغې باوجود د دې دپاره چې الله راته ویلي دي خیر دی معاف یې کړه، د دې معافۍ باوجود به الله اجر درکړي، مغفرت به دې وکړي، ګناهونه به دې معاف کړي، د هغې باوجود زه ور خرچه ورلېږم. نو دا د غټ ایمان خاوند کوی شي، بل څوک یې نه شي. څه ناشنا انسانانو، څه ناشنا خلک چې چا به تکلیف ورکړو، د تکلیف باوجود به هم ورسره احسان کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تره قاتل حمزه رضی الله تعالی عنہ د ده قاتل وحشي معاف کړی دی. نو هسې څه مو خیال دی چې زما او ستا د پلار قاتل هم وي او په یو وړه خبره را سره تو مې د هغه راشي، زموږ د ایمان معیار به دومره ډوم شوی چې موږ به یې نه معاف کړو. بیا د دې باوجود چې موږ ته سړی وایي چې هلکه الله وایي داسې وکړه، الله وایي معافي وکړه، الله دا د معافۍ صفت ډېر خوښوي.
قرآن کې الله د مؤمنانو په صفت کې د معافی صفت راوړی دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مؤمنان هغه خلک دي چې غصه ورشي سکي په ځان یې برداشت، والعافین عن الناس او د خلکو نه عفو کوي، معاف کوي، ځکه الله عفو ذات دی. اللهم انک عفو، الله ته معاف کوونکی. د الله په صفت کې یو صفت عفو دی، عفو. الله بخنه کوي، معاف کوي. نو که دا صفت بندگان ځان کې راوړي او یو بل ته معافي شروع کړي، نو دا صفت الله ډېر خوښوي. نو د دې د وجې نه الله د مؤمنانو په صفت کې دا راوړو، والعافین عن الناس. نو که سړي ته الله دا خبره وکړي چې معاف یې کړه، د دې دا باوجود دا معافي نه کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا تاکیدات موږ او تاسو ته ذکر کړي. المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. المؤمن للمؤمن کالبنیان، یو مسلمان د بل مسلمان د پاره داسې دی لکه دیوال. یشد بعضه بعضا، دا به د یو بل سره داسې مضبوطی لکه دیوال خښته چې بله خښته مضبوطی. او زموږ او ستاسو څه کیفیت دی؟ والله العظیم چې چېرته مس کېږي چې د دې مسلمان خپې و، نو پوره کردار په دې کې ادا کوو، دا موقع د لاسه نه وباسو. نه زما محترم، که د ایمان تقاضی او ایمان او مؤمن ځان نه جوړول غواړي، نو مسلمان ته به د ورور په نظر ګوري او ده ته به د ورورۍ لاس ورکړي. د دې د وجې نه زما محترم، ډېر مسلمانان دي په وړو وړو خبرو باندې د یو بل سره نالګي ده، ورانه راغلې ده. نو دا وړې وړې خبرې بیا د نسلونو دشمنۍ ته وځي او په کلونو باندې د یو بل کره نه ځي او ورانه راغلي او یو بل ته تاویږي راتاویږي. حال دا چې د الله رسول فرمایلي لا یحل لمسلم، د یو مسلمان دپاره دا حلال نه دي، جایز نه دي، ان یهجر اخاه فوق 3 لیال، چې د 3 ورځو نه د خپل بل مسلمان سره دا ورانه کړي. اگر که ناحقه باندې هغه یاد دی، خو د 3 ورځو نه ورانه هغه جایز نه ده. اعمال دی الله ته نه پیش کړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دې دواړو کسانو کې چې دا د یو بل سره یې نه لګي، ورانه یې ده، په دې کې څوک غوره جوړول غواړي، ځان بهتره جوړول غواړي، نو هغه کس دی وخیرهم الذي یبدأ بالسلام، چې دته څوک وایي چې یاره د الله د طرف نه پتا دومره انعامات کېږي، دې مسلمان سره روغه وکړه، خیر دې ته ورشه، که هغه ناحقه باندې، که هغه ظلم تا سره کړی او پتا ته سپکه سپوره ویلي، پتا یې زیاتې کړې، خیر دې د الله د وجې نه او د الله د رضا د وجې نه ته د هغه خواته ورشه. نو وایي غوره انسان هغه دی چې د ټولو نه اول ورشه او ورته وګوري چې خیر دې ما معاف کړي. ته په الله یقین وکړه چې کله د بل مسلمان خپل منځ کې ورانه راشي، نو دا په دې والله ته حل کېږي چې ته ورته تاویږي او هغه هم درته تاویږي. که غواړې چې د هغه په زړه کې خپل محبت راولي او ضیق پیدا کړي، هغه په دې خپله غلطۍ باندې ملامته کړي او شرمنده کړي او ستا مخې ته بیا هغه شان نه مخامخ کېږي لکه څنګه چې مخکې مخامخ کېده، نو که د هغه غلطي او هغه زیاتې کړې، ته ورشه ورته ووایه ما نه زیاتې شوې دی، خیر دی ما معاف کړه. والله العظیم دا خبره به د هغه په زړه کې دومره لاره وکړي چې یاره دا څنګه ناشنا مؤمن دی، ما ولې داسې نه کوو، زه ولې دې ته نه مجبورېږم، ما ولې دا کار نه کوو چې زه اول ورغلی وې ورته ویلی مې وې خیر دی د ما نه غلطي شوې ده ما معاف کړه. زما محترمو لا باوجود د دې ډېر کرت په یو څه کسانو کې ورانه راشي، څه قومونه د یو بل سره وران شي، څه خلک د یو بل سره وران شي په وړو وړو خبرو. مونږ ورشو هغوی ته د الله او د رسول خبرې کوو، په والله العظیم حیران به شي چې دا خبرې ما دیوال ته کړې وې، دیوال ته او دې خښتو ته مې کړې وې او دې کاڼو ته مې کړې وې. په والله العظیم د الله په کتاب کې دومره زور دی چې دې کاڼو به راته جړلې وې. خو دا مؤمن به مغه پښتو رانیسي، نه که نه ما ته دا خبره کړې او نه ده ما ته ویلي چې زه دې نه پرېږدم او نه ده ما باندې څپېړې راته راکړې ده او څوک یې راته راکړی دی او زما زوی ته دا خبرې کړي. دا د پښتو د جاهلیت هغه خبرې به کوي، حیران به شي. دلته د نږدې علاقو کې یو علاقه ده زمونږ، څه ورانه په هغوی کې وه او داسې ورانه وه چې لوڼه خپل منځ کې ورانې. ما ته چا وویلې وایي د دوی خپل منځ کې ورانه ده.
هغه ملګري زمونږ مقتدیان هم راځي، ځکه زمونږ په درسونو کې به هم کېناسته او دواړه زمونږ ملګري وو ښه. او داسې ورانه وه چې یو طرف ته د یو ورور سره پلار ولاړ و، بل طرف ته د خپل ورور د خپل پلار په خلاف هم ولاړ و، د ورور په خلاف. او قصه دې حد ته رسېدلې وه د یو ورور ته به چې چا حدیثونه بیان کړو، د قرآن آیاتونه به بیانول، نو ویلې دي وایي که د دې ورانې د وجې زه جهنم ته ځم، والعیاذ بالله جهنم مې قبول دی. ما ته چا ویلې؟ نو ما ورته ویلې والله لازم دا روغه به وشي او دا به کېږي، خامخا به کېږي. وایي دا به څنګه وشي؟ هغه پلانکي حاجي صاحب هم په دې کې منډه والې ده، هغه پلانکي حاجي هم په دې کې منډه والې ده، هغه د علاقې مشران هم په دې کې منډه والې وه. نو ما ته دا مه وایه چې د هغه علاقې مشر او حاجي صاحب او دا وه. زه چې د کوم زور په واسطه په دې کې منډه وم، هغه زور خو داسې زور دی د الله د کتاب چې هغه سخت زړه عرب چې هغه په کفر او نفاق کې د ټولو نه سخت وو. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. الله وایي دا بانډچیان په عربو کې دا په کفر او نفاق کې ډېر سخت دي، د زړو نه ډېر سخت، چې دې قرآن د هغوی په زړو کې لارې وکړي او د هغوی د سترګو نه اوښکې راویستي، نو دا د غوښې نه کمزوري زړه دا به هغوی ته سخت ښکاري. نو ما ویلې زه به دې کې روغه کوم، ته په الله یقین وکړه. نو ما د هغوی په هغه یو ورور باندې محنت شروع کړو، د قرآن آیاتونه مې ورته وویلو او د دې رشته دارۍ د پاللو متعلق مې یو څو خبرې هغوی ته وکړي. هم دا خپله تاویلې ماویلې به یې کولې او نه ما سره یې دا زیاتې کړی دی، دا زیاتې کړی دی. زه دومره غوسه کړم، ما ورته وویلې چې دا د الله کتاب مې راخستی وي، والعیاذ بالله، او دلته په خپلو په دې باندې ګرځېدلی وي، نو زه به په دې خبره دومره نه یم ملامته، لکه څومره چې په دې ملامت یم چې ستا مخې ته مې د الله د آیات کتابونه ولوستل او ته دا د خپل جاهلیت خبرې ما ته اوس هم مخې ته کړې. دا به دومره عظیمه ګناه نه چې زه د الله په دې کتاب دلته ودرېږم، چې څومره دا د عظیمه ګناه ده چې زه تا ته وایم چې الله وایي معاف وکړه، الله وایي رور دی دی، رورولي ورسره قایمه کړه، الله وایي خیر دی که ته هغه درباندې زیاتې هم کړې، ته عفو وکړه. د الله رسول وایي زه د جنت ذمہواري ورکوم، جنت دې د ما نه د قیامت په ورځ حاصل کړي هغه سړی چې هغه خپل حق پرېږدي، جګړه پرېږدي، د دې باوجود که دا په حق وي، خیر دی حق هم پرېږده، که په حق مې جګړه پرېږده. د الله رسول وایي انا زعیم، انا زعیم، زه زامن یم، زعیم یم، زه ذمہوار یم، د قیامت په ورځ جنت د ما نه واخلئ. غواړئ نه چې الله جنت درکړي، غواړئ نه چې د محمد رسول الله د لاس نه جنت حاصل کړي. والله العظیم د دې باوجود که زما او ستا زړه نرم نه شي او ما ورته د دې کردار ادا نه کړو چې خپله روغه ونه کړو، جرګې ته پکې څه حاجت شي؟ مسلمانان ځان ته وایو زموږ په زړه کې ایمان دی، نو که مسلمانان یو ایمان دي د الله د دې کتاب نه یو څو خبرې وکړي، دا خبرې ستاسو دپاره جرګه ده، دا کافي دي. پخپله ورپاسې که په دې ناست مجلس کې داسې څوک وي چې خپل خپلوان یې خفه کړي، رشته داران یې خفه کړي، که هغه وروڼه یې د تره زامن یې، رشته داران یې، بل یې علاقه کې ګاونډي، پخپله ورشئ او ورته ووایئ که د دې بیان اورېدو نه پس که دلته کوم ملګري ناست دي او که په نیت یې کوم ملګري اوري، که د چا سره ورانه یو دا ور نشي، نو د دې داسې مثال دی چې د الله په دې آیاتونو باندې د خپې کېښوستې چې الله چاته به دې نازل کړي هغوی ته یې وایه ما ته د دې ضرورت نشته، زه خپل هغه جاهلیت کوم، مغه خپله پښتو کوم. صحابه کرام ډېر نیکان خلک وو، لږې لږې خبرې به هغوی لپاره کافي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا واقعه چې تاسو ولولئ، الله ورته ویلې الا تحبون ان یغفر الله لكم، دا وړه خبره ورته ویلې غواړئ چې الله دې مغفرت ونصیب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل بلا یا ربنا نحب، موږ یې غواړو یا رب. خرچې یې بېرته شروع کړه او ډبل یې شو، موږ ته ویلې کېږي د الله رسول دا ویل، دا موږ ویل د الله رسول څوک دی؟ دا خبرې به د الله د رسول د چا دپاره وي؟ موږ سره د دې څه کار دی؟ ډېر طرف زموږ بعضې اعمال داسې راشي چې موږ ته پکې یو کس ووایي چې هلکه د الله رسول داسې نه دي کړي، موږ همغه په خپله خبره باندې قایم یو. د الله رسول چاته ویل؟ د الله د رسول د خبرو قیمت قسم په الله که موږ سره شته. والله که راته څه خبرې ښکاري چې یاره نبي هم داسې نبي دی چې ما ته یې ویل دي، د دې نبي د خبرو قیمت به هم صحیح. صحابه کرام هغه قیمتي انسانانو
چې وړه خبره به د رسول الله په غټو خبرو اخسته. یو صحابي دی د سرو زرو ګوتمې په لاس کړې ده، د الله رسول چې ولیدله ورته ویل سره خو په نارینه باندې حرام دي، دا غواړي چې د جهنم یو سګرټ ستا په لاس. نو هغه صحابي نه د الله رسول دا ګوتمه ورکوله. د الله رسول چې نه صحابه کرام ورته ویل ای د الله رسول صحابي ته ویل چې ملګری دا ګوتمه خو د الله رسول د تا نه ورکوله، دا راواخله خپل بیبي دی ورکه، دغه بیبي به دا په کار کې راولي، د زنانو لپاره خو جایز ده خو د نارینه‌و لپاره نه ده جایز. دې صحابي څنګه ویلي والله لا اخذه ابدا، وایي زه به دا ګوتمه هېڅکله راواخلم. هغه ګوتمه به زه څنګه راواخلم چې ما نه د الله رسول ورته ویله وقد طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر که زما د بیبي لپاره حلاله ده زه به څنګه راواخلم چې د الله رسول رانه ورته ویلي. وړې وړې خبرې او څومره قیمت، صرف دا خبرې چې د الله رسول دا ګوتمه د ما نه ویستل او ګزار یې کړه چې دا د جهنم سکروټه ده. دې صحابي په دې وړې خبرې د ایمان غیرت دومره راوچت شو چې هغه سترو قیمت ورسره هېڅ پاتې نه شو. ورته ویل چې نه زما نه دي پکار، ډېران ته یې ورته د الله رسول خبرې مې پکار. نافع رحمه الله فرمایي وایي زه د سالم سره وم. سالم رحمه الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسیح او د عبد الله رضی الله تعالی عنہ زوی. وایي موږ په یو سفر باندې روان وو. ما سالم رحمه الله کتل چې کله به یو ځای کې ودرېدل سورلی به ودرول او مونځ ته به ودرېدل، او کله به په بل ځای کې ودرېدل سورلی به ودرول او مونځ ته به ودرېدل. وایي ما ته تپوس وکړه چې ته ولې داسې عمل کوې؟ وایي هغه راته وویلې چې زه دا مونځ په دې مقام کې ځکه کوم چې ما خپل پلار عبدالله رضی الله تعالی عنه لیدلی دی او هغه خپل پلار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لیدلی دی او هغه خپل خوږ نبی محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام لیدلی دی چې په سفر کې به دلته منځونه کوو. زه ځکه منځونه کوم چې زما خوږ نبی په دې ځایونو کې منځونه کوي. والله العظیم د نبي د سنتو قدر ځان سره پیدا کړي. د الله رسول وایي یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه به د هغه غیبت کوي، نه به په هغه باندې سپکې سپورې ورته وایي، نه به په هغه باندې ظلم کوي، نه به د هغه سره حسد کوي، نه به د هغه سره په زړه کې کینه ساتي. او تر دې حده پورې ویلي دي چې د مسلمان په زړه کې به د بل مسلمان لپاره دومره احساس، دومره طرف وي، دومره درد په زړه کې موجود وي لکه د یو وجود په مثال، لکه په یو وجود کې چې په سترګه در راشي ټول وجود ورسره ناقراره وي که نه؟ ستا په غاښ چې در راشي ټول وجود ورسره ناقراره وي که نه؟ دقه شانتې د الله رسول وایي یو مسلمان به د بل مسلمان په درد داسې دردېږي لکه د یو انسان په لاس چې در راشي او دا ورسره ټول دردېږي، د یو انسان په سترګه چې در راشي او دا ورسره ټول دردېږي، داسې به ورسره دردېږو. صحیح ده که نه شرط؟ که د دې رمضان د تېرېدو نه پس زما او ستا زړونه مسلمانانو ته صفا نه شي، والله العظیم دا رمضان موږ ته هېڅ فایده نه راکړي. څنګه چې موږ په دې باندې کوشش کوو چې دا نیکۍ وکړو، ګناهونه خپل وینځو، نو د دې انځلو سره سره خپل زړه هم دې وینځه، د نفرتونو نه پاک. که غواړې چې ژوند مې مزېدار وي او د خوشحالو نه ډک ژوند تېر کړم، د زړه نه حسرتونه، کینې، نفرتونه وباسه. که روپۍ هم در سره رهي، په والله العظیم دا د مجربو او د نیکانو او د صالحینو او د ادیبانو خبره ده چې خوشحاله ژوند غواړي نو نفرتونو نه زړه خالي کړي. که روپۍ هم در سره نه وي، په والله العظیم په محبت کې دومره خوند دی چې حیران به شي چې ستا زړه کې مینه او محبت وي، که غریب وي والله ژوند به دې ښایسته وي. د دې د وجې نه بعضې نیکانو او صالحینو او د ادیبانو دا قول دی چې درې انسانان داسې دي چې د هغوی په ژوند کې خوند نه وي. په هغه دریو کې یو انسان هغه بغضي انسان، حسدګر انسان چې زړه د کینو او بغضونو نه ډکي، د دې نه ډکي چې زه به ده سره ګورم او دا نه پرېږدم، د دې انسان ژوند هېڅکله مزېدار نه شي کېدی که ډېرې پیسې ورسره ولې نه وي. نو راځئ چې د خپل ژوند د خوند نه ډک کړو، د مزو نه ډک کړو، د خپلو مسلمانانو سره په یو بل کې ځای پیدا کړو. په دې ناست مجلس کې ما ته داسې ملګرو ویلي دي چې بعضې مسلمانان د یو بل سره نالګي ده او د یو بل سره یې ورانه ده، سره د دې چې رشته داران دي، د الله د رضا دپاره، د الله دپاره دا اراده وکړو او د خپلې بدیلې، د خپل جذبات او د خپل د جاهلیت غیرت شاته کړو، د الله د رضا دپاره دا روغه د یو بل سره وکړو او دا معافي وکړو
کېدای شي چې دا ورکوټی عمل زما او ستا دپاره داسې شي چې د قیامت په ورځ راته الله وایي چې بنده هغه روژې چې دې نیولې د اخلاص نه خالي وي، هغه د قرآن تلاوتونه هم د اخلاص نه خالي وي، هغه صدقات هم د اخلاص نه خالي وي، هغه حجونه او عمرې هم د اخلاص نه خالي وي. خو په دې بخمه چې زما دپاره د غیرت کړی دی، د مسلمان سره دې ورانه وه او خپل زیتیم دې مات کړو، ورته ولې ویلې چې د الله دپاره مې مات کړو. نو غواړئ نه چې الله هم دغه عمل الله ته خوښ شي او د قیامت په ورځ هم د دې عمل د برکته جنت ته داخل. راځئ چې د خپل زړونه الله ته صفا کړو. الله تا ته سوال کوو چې زموږ زړونه صفا کړه. الله د صحابه کرامو په شان کې د یو بل زړونه وګرځوه. الله موږ ته توفیق راکړه چې د خپلو زړونو زیاتې د هغوی چې کوم ظلم دی د هغې د برداشت توفیق راکړه. الله موږ کې د معافۍ صفت راوله. الله زموږ زړونه یو بل ته صفا کړه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.